بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. راځو ایکسل ته. په ایکسل کې زموږ 12 لیکچر دی که نه، د کنټرول بټن به ونیسي. یو طریقه ده د کنټرول بټن ونیسه او د ماوس بټن داسې که ګوره ښه سوري کنټرول بټن ونیسه او دا به رانږدې کېږي. یو طریقه دا ده، بله طریقې دې نه هم کولی شي سره کوم چې د خوښوي. هلته زه ولیکم چې دا سټوډنټس څه شو که نه، students څه شو که نه، دلته به ته ولیکم چې مارکس دلته به زه ولیکم چې فرض مثال یا به داسې کار وکړو سټوډنټ به بیخي لیکو نو دلته به ولیکو چې نیم به ولیکو. دلته به ورته ولیکو امپلای دلته به ورته ولیکو چې مثال جاب او دلته به ورته ولیکو چې فرض مثال سیلز. امپلای موږ سره فرض مثال موږ سره څوک دی، امپلای موږ سره فرض مثال جان دی او زه راځم دلته امپلای فرض مثال لس ثانیې امپلای زالم دا دی والا موږ سره لس ثانیې امپلای شو. جاب موږ سره چې دا موږ سره انجینیر دی دا موږ سره ډاکټر دی دا موږ سره انجینیر دی ټیچر دی موږ سره صحیح شو. دا موږ سره چې ډاکټر دی انجینیر دی ښه دې سیلري موږ سره ده د سیل دا کومه فرض مثال د سیل د څومره سیلز کړي د کړي دي د 3000 روپو سیلز د کړي د 4000 روپو سیلز د کړي د 6000 روپو سیلز د کړي د 2000 روپو سیلز د کړي د 50000 روپو سیلز د کړي د 8000 روپو سیلز او د کړي د 2000 روپو سیلز. څه شو که نه، مانا ټول سیل دوی هلکانو کړي دي. اوس زه راځم زه هم داسې کار وکړه ټول سیلز څه وکړه ایوریج ما ته راوباسه ایوریج ما ته راوباسه. نو زه دلته کلیک کوم څو طریقو باندې راوباسي دا غواړم د ټولو دغه راوباسم. دا ټول اول خبر داسې کومه داسې کار وکړه دې اول به داسې کار وکړو دلته به سکیجول ولو صبر کړه چې سکیجول ورته والو دا بارډر یې والم آل بارډر څه شو او بیا به راشم داسې کار وکړم دا به لږ منظم کړم داسې منظم بشي. څه شو که نه، زه غواړم چې دې څومره سیلز چې دوی کړي دي که نه دا ټول سره جمع کړم. چې جمع کړم یو یې لنډه طریقه ده، بلې اوږده طریقه ده. په درې طریقو یاد اوس کوم. اول لنډه طریقه الټ بټن به ونیسي. چې بټن ونیسي الټ دلته به ودرېږي الټ بټن ونیسي او 2 ځل به مساوي علامه ووهي وډانه کې جمع کوم جمع نه کړه که نه. یو طریقه ته نه اوس دغه طریقه مې نه ده خوښه. یو طریقه کومه طریقه ده الټ ونیسه او 2 ځل مساوي علامه ونیسه ورسره جمع کړه. څه شو دا مساوي علامه دا ده ودرته وښیم ښه ګورې الټ علامه ونیسه او 2 ځل مساوي علامه ووهي دا به سره جمع شي. ګوره ښه دا زه ورانه وګورې الټ بټن نیسم او ګورې دلته نه کېږي صحیح، دلته چې کیبورډ کې صحیح کېږي که نه الټ بټن ونیسه 2 ځل مساوي په ډاله کې جمع کړو. ته وایې نه اوس په دې طریقې زه نه کوم، بلې طریقه ما ته وښایه. ته مساوي علامه ونیسه او ولیکه سم دې ولیکلو که نه. قوس به واخلې قوس دې واخیسته دا ټول داسې انتخاب کړه داسې انتخاب دې کوه بس قوس بندې کړو قوس نه بندې پروا نه کوي. ما قوس بند کړه دې بندې کړو نه بندې انټر کړه به درکړي. ځینې خلکو ته قوس بند نه کړي که نه تا له جواب نه درکوي. تو ته اوس کوم ګوره مساوي لیکم او زه لیکم سم قوس اخلم او دا ټول انتخابوم انتخاب مې کړه هماغه جواب راکړه هېڅ مشکل نشته. ته وایې نه استاد دا طریقه هم زه نه کوم، ما نه بله طریقه وښایم. بله طریقه دا ده ته دلته کلیک کې چې کله دې کلیک لاندې راشي سم ته کلیک کړه کلیک دې کړه او انټر ووهه جمع کړه مشکل شته نشته. دا مو شو. بله خبره دا ته چې زه استاد ما په دې باندې خو زه پوه شوم که نه چې فرض مثال ما دغه راوباسه ټول مې اټومیټیکلي په 2 دقیقو کې سره جمع کړه. دا د سم په واسطه باندې هم کېږي او زه الټ بټن سم 2 ځل مساوي علم په دې باندې هم کېږي او زه د هغه ته لاړ شم اټو سم ته راشم په هغې باندې هم کېږي. استاد داسې کار وکړه استاد یو بل کار وکړه داسې کار وکړه ښه نه په دې عاداتو کې ما د تر ټولو لوی عادت وښایه چې دې کې چا زیات سیل کړی دی ما ته پکې هغه کس وښایه ته څنګه چل وکړه او دلته راشه سم فارمولې ته راشه او چې کله سم ته راغې دې باندې کلیک ایوریج نه استاد داسې کار وکړه سم ته غټ عدد ته هم راځم را به شم د ایوریج ته. استاد داسې کار وکړه عددونه چې کوم لیکل شوي 3000 4000 5000 د دې اوسط ما ته پیدا کړه. اوسط خو پېژنې که نه پرسنټیج ما ته پیدا کړه دې باندې کلیک دې کړه که نه او انټر ووه تا ته بیا اوسط پیدا کړي دې اوسط څه دی 50 روپۍ اوسط خو پېژنې که نه درمیانه والی خدای مراد کوه زه هم نه ته استاد داسې کار وکړه ما ته اوسط هم پیدا کړه داسې کار وکړه د دې ما ته څه پیدا کړه د دې ما ته کاونټس نمبر پیدا کړه دا څو دانې کاونټس نمبر دي که نه دې باندې کلیک دا څو دانې دي ګوره 9 دانې دي کلیک کړه دا 2 دانې دي څو دانې دي ګورې
1 2 3 4 5 6 و دا نه دي که نه نمبرونه درته وښودو خو دا چې اکثر استعمالېږي دا په نومونو کې استعمالېږي ته غواړې که نه چې دلته ما سره څو دانې نومونه دي څو دانې کارکوونکي دي ما سره ته دلته کلیک کړه او راشه دلته کلیک او راشه څه شی وه کاونټ نمبرز دې باندې کلیک او انټر کړه کاونټ نمبرز دي که نه سوري هلته لیکلي نمبر زما نومونو ته ودرولي موږ سره څو دانې کاونټ نمبر دي دلته به کلیک کړي او رابشي چې دلته راشه سوري دا زه وران کړم غلط رانه ولګېدو دلته راشه او چې باندې کاونټ نمبر ما سره څو دانې کاونټ نمبر دي معنی دا څو دانې عددونه دي ما سره دې باندې کلیک کړه سوري دلته کلیک بیا راشه دلته او دلته چې راغی کاونټ نمبر باندې کلیک کړه جست اوکې که تا سره اووه دانې دي ګورې انتخاب یې کړه 1 2 3 4 5 6 اووه زده دې کړم ښه اوس دا هم دې زده کړه ته نه استاد ما خو دا مې زده کړه داسې کار وکړه په دې کې ما ته تر ټولو غټ سیل وښایه چې په دې کارکوونکو کې چا تر ټولو زیات سیل کړی دی چا زیات خرڅلاو کړی دلته کلیک کوې او د میکسیمم باندې کلیک او کلیک تا له څه وایي وایي د ټولو نه غټ سیل چې شوی چا کړی دی 8000 روپۍ دی چا کړی 8000 روپۍ دی معنا دا په اکسل کې ته الحمدلله په اکسل کې دا معلومولی شي چې هلکه ته خو غټه ډېټا ده تا سره یو کس ډېر زیات کارکوونکي دی او ډېره غټه ډېټا تا سره ده او ته غواړې چې دې کې دا معلوم کړي چې چا تر ټولو نه غټ سیل کړی دی په ثانیه کې چیک کولی شي پیدا کولی شي ښه دا هم زده شو راځم بل ته دلته کلیک کوم او ورته نسې کار وکړه په دې کې ما ته وښایه مینیمم MIN معنا مینیمم او MAX معنا میکزیمم میکزیمم معنا تر ټولو زیات او مینیمم معنا تر ټولو کوچنی ته مینیمم نسې کار وکړه په دې کې ما ته تر ټولو کم سیل وښایه په دې باندې کلیک کړه چې کلیک ته انټر کړه تا ته د ټولو نه کم پکې 2000 دی او ګل تو سره پکې دی کو نه دی کله ته اوس راشي مور اپشن ته دلته نورې فنکشن یې هم شته خو د موږ دپاره همدغه د استعمال وړ دي دا بس دی کوم چې موږ دلته استعمال کړي صحیح ده نو زموږ ویډیو نن هم دومره وه سبا به انشاءالله خو ژوند به کیو دا مکمل وایو او دا بس سبا ټول موږ سره 15 دقیقې درس هم زموږ نه دی انشاءالله ختم به شي شروع